خو اوس که موږ راځو نو د پراپر تیارۍ سره به راځو. ستاسو څه خیال دی چې دا یو پراپر دمکي ده؟ او شهباز شریف سره ډېره اسانه فارموله ښوولې وه د احتجاج کړی و چې دغه شان پوره من احتجاج او پړه لیکه دغه شانته احتجاج کي. تاسو دغه شانته احتجاج ولې نه کوئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو، په دې ټایم موږ موجود یو د ثوابۍ درنا. نن چاند رات دی، حالانکه چاند رات د ثوابۍ د هرې جلسې، خو دا جلسه چې دا یو افسوسناک امر باندې ده. افسوسناک امر ریزن چې زمونږ ووټ پټ شوی دی. نو چونکه یوم سیاه ده، زمونږ سره عزت مآب جناب عبدالکریم صاحب سینئر منسټر دلته کې موجود دي. د هغوی سره په ګڼ شمېر تعداد باندې ډېر پښتانه ملګري موږ سره موجود دي. راځئ د دوی وینا تاسو ته وړاندې کوو. څه ویل غواړئ سر؟ السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. وړومبی خو ستاسو شکریہ ادا کوم. ما سره دلته زموږ ډسټرکټ صدر سهیل خان ندیم خان زموږ صوبایي کینډیډیټ کامران چیرمن نه یم ځکه چې دوم یو څلوېښت ورځې جیل د خیره خوړلی دی. ننګ یې کړی په عمران خان زموږ دپاره جیل کې پروت دی. ما 2 میاشتې تېرې کړي، خو موږ وایو چې موږ د عمران خان قرض لا کوز کړی نه دی. نو په حق باندې ودرېدل چې دی دا د جنت لاره ده، په دې کې شک نشته. جي جزاک الله. موږ چې به الیکشن کولو موږ به وایو چې عمران خان سره به هغه سړی ووټ ورکوي، هغه به ودرېږي چې د هغه ضمیر ژوندی وي. نو الحمدلله خلکو خو خپله وکړه. پښتونخوا کې د سلام کوم د پښتونخوا عوامو له چې خپل منډیټ یې ورکو او منډیټ یې خپل بچاوم کو. خو په پنجاب کې، په سند کې، په بلوچستان کې زموږ منډیټ پټ شو. جعلي وزیر اعظم راغو، جعلي وزیران راغل. هغه چې څوک هغه ټول که پیکا دی جعلي دی، که 26 آئین ترمیم دی جعلي دی. ځکه خو په اسلام آباد کې په موږ هغې ډزې کولې چې د هغې نه بس چې دی هغه موږ سره نه مینه. خان صاحب د جیل نه یو کال ورکړی دی او دا صرف پښتنو خلک وایي پښتانه. زه وایم پښتون سړی چې دی د ننګ ژوند تېروي، د غیرت ژوند تېروي. نو هغه په دې پوهېږي چې دا سړی جیل کې ځان له خپلو بچو نه دی، دا زموږ د قوم بچو دی. که هغه د لر خبره وه که د بر خبره وه، دا جنګ زموږ پر یې خاوره باندې عمران خان بس کړی و. زموږ پر یې خاوره نه دا دهشتګردي عمران خان لرې کړې وه. ځکه موږ ټول ورسره ولاړو او زه بحیثیته د دې حلقې ایم پي او الحمدلله ماله دا اعزاز حاصل دی چې په سخت وخت کې 3 واړه جلسې زما په حلقه کې شوي. دا 3 جلسه ده. خو دې کې فرق دا دی چې خان صاحب ویل چې ثواب یې مې کرانه ہے انشاءالله. دا څومره کرسۍ چې راته ښکاري زه دا د خپلو ملګرو په ډاډ د خپلې ثوابۍ په ډاډ کوم چې انشاءالله دا کرسۍ به ورته موږ ثوابي وړ ډکو. دغه خبره ما کوله. دا ځای ډېر وړوکی دی جي. د داسې جلسو دپاره د نون لیگ پارټي چې دا داسې ځای ږدي چې هغوی ته پته وي چې زمونږ پبلک نه راځي. د عمران خان صاحب په نوم باندې دلته لوکل لیډرشپ نه، د عمران خان په نوم د عمران خان صاحب څخه اظهار یکجهتي له راځي. دا ځای وړوکی نه دی، سر ډېر زیات وړوکی دی. موږ دغه وو دا سټیج دی او دا ځای دی. د پاکستان کې څومره پارټیانې دي هغوی له راشئ تاسو ډک کوي انشاءالله. داسې خبره نه ده. که دا کنات لرې کول دي دا هم ځای دی. دا ورسره چې دا ایرې ښکاري دې نه سړی دومره بار ښکاري دا هم ځای دی. او دا روډ هم ورسره دی. دا موږ دا حساب کتاب کړی انشاءالله. خو زه صرف دغه وایم چې د ثوابۍ عوام به انشاءالله سبا دا پنډال په خپله ډکوي. یور فیلینګز ار اباؤٹ جنید اکبر صاحب څنګه ګورئ هغې ته؟ زموږ د پارټۍ مشر دی، زموږ د قائد هغه صوبې دغه لپاره خوښ کړی یو ورکر سړی دی. موږ ډېر د وخت نه پېژنو، لکه زموږ غوندې جیلونه یې خوړلي دي. نو انشاءالله پیرلل زموږ وزیر اعلی صاحب او زموږ صدر صاحب موږ دواړو سره یو، بلکې موږ ټول پارټۍ سره یو، هغه هم پارټۍ سره دي او موږ هم پارټۍ سره. موجوده مشکلاتو کې به جنید اکبر صاحب د دې سختو مقابله وکړی شي، لیډرشپ به وکړی شي. عوام ورسره دي، عوام عمران خان سره دی. عمران خان جنید اکبر خوښ کړی دی، عوام هغه سره دي. دا راته ووایئ چې په لاهور کې هم جلسه کېده او سپیشلي محسن نقوي تاسو یو بیان به سټیل نیو اورېدلی چې هغه دا ویلي چې که اوس د اسلام آباد رخ کوي نو هغه دور چې دی هغه به د هغې به یاد تازه کوي. مطلب هغه شانتې ټریټمنټ به موږ بیا کوو. دا څه وجه ده چې یره خو نشته، څه یره ډر خوف؟ خان صاحب د کار راکړي نو دا ګز او دا میدان موږ به د محسن نقوي مو ګورو او د دغه زور به مو ګورو که نه. دی له خو هغه څه وایي زموږ نوی صدر د پنجاب سره د پښتو نه، پښتو هغه شعر دی که نه، وایي چې په ځوانانو پوره نشي نو وایي وطنه جینکۍ به دې ګټي نه. نو هلته خو هغه راغلی وایي ته خو د دې بندوبست ونومې وکړه نو زموږ دا نور خبرې. جنید اکبر صاحب دا بیان ورکړی و چې که اوس موږ راځو، مخکې تېر ځل خو موږ تاسو په موږ باندې ډزې کړې وې، خو اوس که موږ راځو نو د پراپر تیارۍ سره به رالوځو. ستاسو څه خیال دی چې دا یو پراپر دمکي ده؟ او که احتجاج له ځو نو ستاسو څه خیال دی چې پښتانه به سره د اوزار ځي؟ عمران خان چې څه اډر وکړو موږ هغه سره ویو، تن من او دن، بس خبره خلاصه. دا راته ووایه چې د پنجاب او سند بلوچستان او سپیشلي د خیبر پښتونخوا عوام دې جلسې له راشي، ولې راشي؟
دا چې ټول پاکستان کې دا جلسم دا چې کم ځای کې زمونږ پارټۍ ملګري دي ټول پاکستان کې باغی ځان ښیي چې دا نن د دې تور حکومت دروغجن حکومت ګڼکپ حکومت ظالم حکومت خلاف 8 فروری خان صاحب کال ورکړي کوسه او کله او تحصیل او زله نه پته لګي ان شاء الله خان صاحب پکان شهباز شریف سره ډیر اسانه فارموله خو ولې و د احتجاج تاسو بارځي اخوا دی خو هغه او کړي او چې دغه شان پوره من احتجاج او پړه لیکه دغه شان احتجاج کی تاسو دغه شان احتجاج ولې نه کوي جی ګوره هغه کول شي او ټرم کول شي موږ نشو کولای الله دې نکي چې موږ به شهباز شریف سره نه کمپیر کړي شهباز شریف خو وزیر اعظم نه هو ګډاګي دی مراد سعید یو ډیر اهم کارکون دی او عمران خان صاحب د ټولو خپل لوکل لیډرشپ سره مینا کوي ولې ناراضي کې پیتا چې تاسو حکومت ته څه کمزوریانه ګورئ خان صاحب ډېر نشته چې کله د خان صاحب ډېر واغه بازري کله چې خان صاحب ډېر کو چې مراد دې راشي نو مراد سعید بازري دا تاسو راته وایي جی امی آ گئی سب کی امی آ گئی د پنجاب اوس دا راته وایي الته کې هغه صفائی مهم کوي هغه ته پسنګ نظر ګورئ یرا داګه خو بس صرف د ټیک ټاک دغه او بل سوارو قرض تارو والا کار به برباد ک ملک تباہ برباد ک او ای چې په کومه طریقه راغلي دي عوام نه تسلیمي ایسو کې نه تسلیمي د زور حکومت ته د زور حکومت ته ډیر ضربه د خاتمه ان شاء الله جی ګرام عزتمند دلته کې زموږ سره مشران د خیبر پختونخوا د درنې خاورې مشران موږ سره موجود یو تاسو دا ویډیو ګورئ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिंदाबाद इमरान खान जिंदाबाद खान तेरे जाने सा खैबर पख्तूनख्वा एंड पाकिस्तान जिंदाबाद ډیره مننه